ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. قاری صاحب میرا یہ سوال ہے کہ قرآن پاک ہم استاد کے بغیر ترجمے سے خود سیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر ہمیں کیسے بات پتہ چلے بات سنو کون سے بات استاد سنو نے ٹھیک بالکل بات ٹھیک سنو بات سنو بات سنو. نرم نرم لہجے سے بات مت کرو، سخت سخت بات کرو، ایسے سخت سخت. تم علاج کر سکتی ہے بغیر ڈاکٹر کو؟ نہیں. اگر آپ کا موبائل خراب ہو جائے گا تو تم بنا سکتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ کا گاڑی خراب ہو جائے گا تو اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیا کرے گا اس ٹائم پہ، اس وقت جو آپ کا موبائل خراب ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے اور گاڑی خراب، کیا کرے گا اس ٹائم پہ؟ ہم جو ٹھیک کرنے والا ہے اس کے پاس جائیں گے ٹھیک کروانے کے لیے. یعنی موبائل کا استاد اور ٹھیک کرنے والا آدمی ضروری ہے، قرآن کا پروفیسر ضروری نہیں ہے. تو وہ میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ خود سیکھو، تو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں نا. نہیں استاد سے بغیر کیوں؟ قرآن آیات ناسخ ہے، منسوخ ہے، احکام ہے، اوامر ہے. قرآن کا مثلا ایک لفظ قرآن میں ہے، اس کا 3-4 معنی ہے، 5 معنی ہے. عربی لغات ہے، اس کا 50 معنی ہے، 10 معنی ہے، 100 معنی ہے. یہ ہر آدمی اگر اتنا آسان تھا تو ابھی سب دنیا 2 ملیارد مسلمان عالم ہوتا تھا. لیکن عالم سے، استاد سے بغیر قرآن بالکل تم یعنی لفظاً پڑھ سکتے ہیں، اور جو آیات ہے اور اس آیات میں احکام نہیں ہے تو اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، اس کا تفسیر دیکھو. لیکن جو قرآن کا جو آیات احکام کا ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے، اساس کا بغیر بالکل تم نہیں پڑھ سکتی ہے. جو اس سے وہ ہے مولا کا خبر ہے ماں شم قاری صاحب زبردست، بالکل برابر روانی. یا رب العالمین ته ماته دا زب مرز دکړې مننه. دا دی زنره تو صورت الله مملس اللہ مملس کو خوش رکھے. مدینہ سمجھ گئی نا قاری صاحب کا جواب؟ جی میں سمجھ گئی. تو قاری صاحب جیسے بریلوی لوگ ہیں تو ہم ان کے ساتھ نا ان سے علم سیکھتے تھے، اب چھوڑا ہے تو بالکل چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے؟ جیسے شرک کی باتیں ہوتی ہیں ہم اس نے لوگوں کا خور تسوائی بہن وائی بہن ورتو بہن جو لوگوں اس کا عقائد خراب ہے اس سے کچھ مت سیکھو. جو بریلوی لوگ ہے اس کا عقائد خراب ہے. الحمدللہ حقیقی اور ربانی علماء بہت زیادہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. بریلوی لوگ چھوڑو، بالکل چھوڑو. گولی سے مارو، نہیں گولی نا، دا چشی ورته وایي، دا صحیح دے قاری صاحب، دا چشی ورته وایي، دا یعنی چھوڑو اس کا بات بالکل مت سنو. دفع کرو او دفع کرو. دی نور علماء و خبری دی په پښتون پویږي. دا تم په پښتو جانتے ہیں؟ سے پوچھ رہے ہیں جی میں نہیں مجھے نہیں آتی کچھ. زی الله مملس زی دا د شپه وګورئ دي تاسو اوس دلته موږ پسې خلک دلته خاندي وای. دا مسائل دی ابابیل جان نه تپوس کوي، هم بریلانو امام پاته شوی ده. ورونه فلګ وای ور کړي. نو قاری صاحب محترم ماشاءالله غټ سربراه ول. یو ورځ قاری صاحب محترم زموږ د دعوت اسلامي د دوی ځان ته یو ګروپ دی کنه د بریالیانو، نو موږ هغه تخپل د شخصي ځای نیولې په کرا قاری صاحب محترم. نو هلته به موږ د ماخستن او د ماخال مونږ بالته په جمع سره کول، د ورځې یو په کار کوو، د ماخستن او د ماښام جمع موالته به کول. دا ظالمان به راتلل په هفته کې، یا به کم داسې مشهوره ورځ به تاریخي ورځ به په هغې ورځ به دلته دوی راتلل. نو موږ سره په دغه کې پنجابیان هم ول، نو هغوی به راتلل دلته به څه تقریرونه به کول. یو ورځ چې زه رالم چې ټول دا شین توتیان دي، اخره موږ ته وایي چې دلته مقیم څوک دی؟ مال مقیم خو زه یم.
او ځکه زه خو مامغه جماعت کې اکټیو وم وای نو افاګه وجاو وصل نو ما هغوی ته جمع ورکړه قاری صاحب محترم نو اوس پرون مې دا خبره رااله مستر مولانا صاحب چې د هغوی دا امام لري پاتې کړي، دا کوز کړي کوز مې که قاری صاحب اصلا کې محترم خبره ده د تاسو المنځ صحیح ده، د دوی المنځ د دوی خو خیر د دوی خو خپل دي، لیکن د اهل سنت والجماعت بیا د موږ د ټولو اکابرو فتوا ده یعنی د دوی خو عقاید خو یقینا داسې عقاید لري ما د دوی تاسو ته 15 شپږ عقاید د دوی ښودلي دي درته چې هغه عقاید بالکل شرکي عقاید دي. نو د موږ علما وایي د ټولو اکابرو نو دایره دي چې بریلویانو پسې لمونځ نه کیږي، بریلویانو پسې لمونځ نه کیږي ځکه دوی عقیدوي مشکل لري. حتی که تاسو امام ابو حنیفه رحمه الله هغه په بدعتي پسې لمونځ نه کول، یعنی بدعتي هغه بدعت سي چا په دین کې نوې کار پیدا کول. امام شافعي صاحب د سره واخله، امام احمد بن حنبل صاحب د سره واخله، فقها او په بدعتيانو پسې لمونځ یعنی اجازت به نه ورکول. بیا عقیده کې سي بدعت راغله هغه خو بیا بیخي لمونځ جائز نه ده ورپسې. نو دا چې تال منظور کړی ده د تال منځ خو صحیح ده، دا چې تا ورپسې نه ده کړی دا خبره ده. مهرباني راځي علي بارک الله فیکم. یو سلام واچا وای په هندو اچا وای وسی روزه لګولې وای جماعت اسلامي ادا هغه سره ده دعوت اسلامي سره لګولې. ګوري دوستانو زه اردو زده کوم الحمدلله، زه پې شرمیږم نه، بس کوم الفاظ مې خو کله که داسې وي چې خدای مکړه غلط مطلب ولري یا یعنی بې احترامي په داسې الفاظو کې بیا ماته یو اشاره راکوي زه وایم. انا قاری صاحب ډېر بزدار اردو دی، د دوره مزدار اردو انګريز نشي ویلای جی. مولانا صاحب بس خو دې وکړه خو د تبلیغانو کیسه بیا زه درته ورس کوم خیا د بالغ لاندې چې ورته کېږدل اب به پټه کوو سره. دا عبدالرحمن صاحب وایه، عبدالرحمن صاحب اله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دی موږ یو عبدالرحمن ملګری اوس دی بچی دی، الله دې جوړ خوشاله ولري په دې مبارک شپه را یاد شو. عبدالرحمن نو قاری صاحب پیژنم ډېر وخت نشته و ډېر الله دې جوړ خوشاله لري، الله دې آباد لري. دا اوس ملک اشرف صاحب دا نور ملګری دوستان دي، دوی په هغه وخت کې به هغه له موږ سره ملګری او اله العالمین دې خوشحالي ژوند ورنصیب کړي چې هر شي ستا په اجازه دغه ثناءالله ته چې ثناءالله ورور ګوره دا قاري صاحب چې تاسو ته دا سخته خبره کوي په دې باندې مه خفه کېږي. مولایان امامان قاریان دا د پلرونو پر ځای باندې ستا پلار چې استاد ته کنځا وکړي در سره سخته خبرې وکړي لهجه وکړي ته د هغې نه خفه کېږي چې لاندې د کمنټونه شروع کړي تر اوسه پورې راباندې ګران اوس راباندې ګران نه څوک دلته تا ته ضرورت نه لري. اما چې کله ورته کومه سخته خبره کوي هغه په دې خاطر ته کوي چې تاسو تعلیم حاصل کړئ د دې خبرې ته متوجه اوسېږئ. داسې مه کوئ چې په هغې خبره باندې خفه شئ. دا خو ستاسو پلار ځای لري او دغه سره څه غلط فهمي علیکم قاری صاحب جوړې بخیر مهرباني سره زر کو ډېره بهانه غواړم لکه د څوک چې د نیګرونو چې غلطي د سره وکړي یې نه چټي وټي اوشه ګیلاو ته درېږي مو ته تو چې کوزیګه ځکه لږه ګیلا ته ودرېده. زه غلط شوم هغه بابل یادولو ټوکې کولې ما ته غلطۍ کې کوز کیا زما غلطي وه د قاري صاحب نه ده زما غلطي وه. اوشه مون ډېر سخت ګرون ده خو چې وایي چې هله کوزیګه سړي ته ګیلا ودرېږي سمې وله هغه ما وویل چې زه د بریلیانو امام پاته سوی وم نو قاري صاحب چې دا کوزه کوي دا په دا سر ولئ هغه جانان تا نه ډس پورته کوي زما زرد نه دا څور ګرانتوب تاسو په خدای باور وکړئ دا څور ګرانتوب د یو څوک په یوه خبره سړی غورځوي شاته نه یاره داسې ګرانتوب خو دې ما نه ده په کار. ښه هغه ما خپله بابل جان ته ویلي دي مهرباني وکړئ که څه وایې علي زر زر کوي. علي بارک الله فیکم. ما ویل چې زه هغه مسافر یم او دلته مرجمو ته چې وخورو موږ بیا کور ته ځو نو د ترویحې مو نه پوتې کېږي نه یې شم کوی بیا پرشنبې کورونه ورځو نو دا کې مو رژې ته هم نقصان نه رسېږي. یا ته داسې چل وکړه اختر آباد بیا 10 ورځې تراویح کوه ښه صحیح ده. یا الله بنده د سبا 28 روزه ده
اتویستم شپه ده نو روزه تیره سو ته اوس د تراویح فکر دی الله بنده په دې مبارکو شپو کې عبادت لچانه ولي باید پاتې سي لا اله الا الله. مخکې مو په دې باندې ډېرې تیزې خبرې م دا مسافرو ته وکړې دي دا هغه مبارکې شپې دي چې په دې کې برکات د رزق د صحت د عبادت د بندګي ده. دا نن شپه څه ده؟ دا نن شپه دا د لیلة القدر په شپو کې ده. امکان لري چې نن لیلة القدر وي 2 رکعات لمونځ چې پکې وکړې لکه 3 اتیا کاله چې دي کړی وایي الله بندګان. 6 رکعاته تراویح خو چې وکړلې لکه 3 اتیا کاله چې دي کړی. نو دغه شپو کې بهانې ځان ته مه جوړوي، ځان فارغه کړي، ځان ورته خلاص کړي. ټوله شپه کړي لمانځه نه وروسته وکړلې ښه خبر د مسجد کې دي وکړې، ښه خبر ده نه دي وکړي، وروسته تهجد لمونځ وکړه، تراویح وکړه، د سهار تر وخته پورې د شپې داسې مه تېروئ. ښه بارک الله فیکم. الله مو مل سي. بس په مخه ژوندی اوسې، الله مو د ژوند الله مو کامیاب او بریالي لروس. بیا ونه چې په نیمه کې د خطک نو را باندې ګران نه کاري